سلامونه خوږو دوستانو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او دا مهال به ګورئ AFG ټایپز یوټیوب چینل. که درنو دوستانو ستاسو لپاره مې نن ډېر بهترین او په زړه پورې طریقه راوړې ده. د هغه دی د فیسبوک میسنجر یو نوی اپډیټ راغلی دی دوستانو. په هغه کې یو ډېر بهترینه سیټینګ دی چې هغه سیټینګ به زه مکمله طریقه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. دوستانو هغه سیټینګ دغسې دی چې که چېرته تاسو څوک په میسنجر کې بلاک کړئ نو هغو ته به هیڅ پته نه لګېږي چې زموږ یې بلاک کړي یو، یعنې هیڅ معلومات به ورته نه کېږي چې دغه کس موږ بلاک کړي یو. هغه به ستاسو به د هغه میسیجان هم کتلی شئ او تاسو میسیجان هم ورته کولی شئ، خو پته به ورته نه لګي چې زما میسیجان یې کتلي او یا یې نه دي کتلي او یا یې زه بلاک کړی یم او یا یې نه یم. د دې لپاره به دوستانو لومړی تاسو پلی سټور ته راشئ او خپل میسنجر به اپډیټ کړئ. دغه اپډیټ په تاسو ته دوستانو راغلی وي، تاسو په دغه اپډیټ باندې کلیک وکړئ او ستاسو میسنجر چې دی هغه به اپډیټ شي دوستانو. نو زه دغه لومړی اپډیټوم، ما تر اوسه پورې نه ده اپډیټ کړی. نو چې کله اپډیټ شي دوستانو زه یو ځل ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه اپډیټ پای ته ورسیږي. له ویډیو شروع کېدو مخکې د دوستانو له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ په دغه لایک باندې کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیو لایک شي، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو AFG ټایپس چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ په دغه بیل آیکان باندې کلیک وکړئ او بیا راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي او زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسېږي. ښه دوستانو، دلته زه اوس راځم مثلا تاسو ته په طریقه کې درښایم. دغه یو کس مثلا زه غواړم چې بلاک کړم او هغې ته به هیڅ پته نه لګېږي چې دغه کس زه بلاک کړی یم او یا یې نه یم بلاک کړی او زما میسیجان ګوري او یا یې نه ګوري. نو دوستانو دغه به تاسو اوس زه دغه طریقه تاسو ته په دغه آیډۍ کې دوستانو ښایم. مثال په توګه دغه کس غواړم په دې باندې هم تاسو داسې کلکه ګوته ونیسئ. دلته موږ ته دوه اپشنې راکوي، یو د بلاک اپشن دی او بل دی دغه یو اپشن تاسو وینئ دوستانو، او بل ریسټارک اپشن دی. موږ دوستانو له دغه اپشن سره کار نه لرو، د دغه بلاک اپشن سره کار نه لرو. موږ کار چې دی صرف دغه اپشن سره دی، دا ریسټارک. نو دوستانو په دغه باندې به تاسو کلیک وکئ او بیا به ورته دغه اپشن کلیک کئ. دغه اپشن کلیک کولو وروسته به دوستانو دغه کس سره تاسو میسیجان هم کولی شئ، هر څه کولی شئ، خو دته به پته نه لګېږي چې تاسو میسیجان، یعنې دته به پته نه لګېږي چې تاسو د ده میسیجان کتلي دي او که یې نه دي کتلي. نو دغه دوستانو ډېره په زړه پورې طریقه ده. د میسنجر نوې اپډیټ کې تاسو میسنجر اپډیټ کئ نو تاسو هغه کس ته به هیڅ پته نه لګېږي چې تاسو دا بلاک کړی دی یا نه دی بلاک کړی، او تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغسې په دغه طریقه سره کسان بلاک کئ.